تا چه وقت ما بیایم شما بگیرید چی چیاره؟ چرا نگفته بود؟ شما در روز پیش اطلاع آمده. لا که یا خبر تو که دا پیش برای من اطلاع نکرده بسیار آقا دی دا ایسته که ورته ایده بجایز خلق تا بور که خلق تا تاوان رسوله دا اینو رو گره کم یا زینه لدی یا پیدراو جور که منظم و جگه کس دکان تا دی برابر سی یا غصره یو لیول کاغذ یا او گره دا دکاندار بود بروره بندیه که شده مورولا که قد کردی هر تو که مورولا قد سیوی از قانون نمانی ما به هر دکانداری که تخلف میکنه توصیه است، اخطاریه است، باز مورولاک است که کارش مزدود میکنیم. والا که کراچی لره کله دی جاغ دی اینجا چی هستی؟ دا وګوره دا مستریان دا پیاده رو ده دا پیاده رو ده ټول پیاده رو وګوره ورونه کې دا چی ده مستری سه کورم را نسده خلق به خپل خود منډي پي صبر 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 چی ده تا چه وقت ما بیایم شما بگیرید چی چیاره؟ چرا نگفته بود؟ شما در روز پیش اطلاع آمده. چطور نبودی؟ همیارش تو فهمیدی کی آمده؟ دیدی گفتن نیامد نکنیم تو. والی دسترای خب من نمیگم که طالب ببر. چرا در پیاده رو میمانی؟ در سر سرک میکشی اونجا میمانی کل سرک چهار است والا. پیاده رو خراب کردی راه مردم گرفتی نکنیم تو. دیگه دفعه مقصد گیرید کدوم باز نمیمونه بوش کو ببرد نه داخل با نه پیش با
یا توصیه بود که انشالله حالا دیگر در کار نشه. کنه موتر اول آور نمی‌دونم شرایط بود بیشتر در اون وقت که راولی بود دایی که سایش شدیم نه اوسو گره در گلدان خیلی کاریگی کاغه نه تو بدوی سخت لاسیگی نه کار دینه او نه اوسو گره چه کایسته کنه ها؟ ها خودت مخکی؟ چیره؟ اصلا او هغه فرعي صحیح چه سوار ترازی داره گای من؟ خود بس که ها؟ همه دی بالاس هم دی وقته مشکل است سیده کوم د بیچارپی عادت کنه باید ما در دیر سس کار خود ما در خواهند بکنه و کنه دا ایز گټه نه لا 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 که یا خبر تو که دا پیش برای من اونتا لرکه دا دستار آقا دی حاجی صاحب دا لرکه مرسا بیجا معلوم میشه کم کم منظم است قبلا هم کار آه دیروزم سر از ساعت کار شده چالا پاک میشه منظم کلش دیروز سر از ساعت کار شده مکمل بار تکرار میکنه با یا با سود میکنه مرلاق میشه همین دیروز که کس تخلف کرده کس سر پاک کردیم پاکاری کردیم منظم شده امروز تخلف کرده باشه مرلاقش بکنیم دکانش پس 3 روز 3 روز 3 روز اگه تو بود که باز تخلف تکرار کرد بازی دو چند میشه انشالله از امارت و دستور امارت نمیتونه نه انشالله مردمم خوب است خیلی بینه یا منفعت خود مردم است تو بله 100% مردم منفعت مردم گورا خدای دې توفیق درکړو چې کارونه هم تنها شولې خو څه نه دی زور کله خو سره ملګری و خوش به فقط گورا هیڅ ملک کنترل و شهر و بازار و مردم کلش خاطر است بالکل خاطر است هر روز یک خاطره خوش و تلخ و حتما است این که ما ببینیم که مردم خوش باشه از ما راضی باشه و همون کار کرده که ما میکنیم مردم واقعیتش از ما اکثریت برای ما زنگ میزنن و از کارکرد خوش هستن امروز رستوران گام میزنن یعنی برای ما یک بسیار خاطره خوش است و افتخار میکنیم سر از این که مردم ما باید رسالت باشن و خوش باشن ولی در برنامه اکثر نظریات مردم خودتون رو میبینید بله بله قدر تشویق میکنن حمایت میکنن بله بالکل این خودش یک خاطره خوش است براتون خاطره خوش است افتخار میکنیم به مردم خود ما که واقعا درک میکنن اون جامعه درک میکنن که در جامعه ما چی روان است و ما چی میکنیم هدف ما سهولت آوردن به مردم است خدمت به مردم است و از مردم هم توقع داریم که همراه ما همکاری بکنن در این راستا باید همراه ما همکار باشن چون که مردم همکار نباشه هیچ وقت دولت به تنهایی چیزی کردن نمیتونه دولت شامل مردم بله باید مردم باشه تا حال مردم همراهتون همکاری خوب کرده بله همکاری دارن بازم توقع همکاری داریم همیشه باید همراه دولت خود یک جا یا نیوطن
یک جای برسانیم، یک چیزی که همون توقعات ما است، خود ما هم را باید باردار بسازیم. تا که خود ما شما نکنیم دیگه کسی دیگه برای ما کار نمیکنه. طبعا چند سالهای گذشته تجربه داره داشت که بله بود. بله. ما هیچ کار زیر هیچ کسی برای ما هیچ کار نکرده که ما ببینیم که دل ما خوش شود یا بگوییم که والا یک کسی خدمت کرده نکرده. واقعا مردم ما شما تشنه خدمت است و این حقشان است که باید برایشان شود. قطعا معلوم میشه بسیار منظم. بله بسیار منظم. یا طول واچ های موتور تا باره لا دکان امرا او بسه تو پرده ما تو صبر ده دیر بیاده بده ما از خاطر بیادر تو همشیری تو مادر تو همین کلگی مردم سرینی میرا چرا بند میکنه نکوی کارا بود ازی خب برو نوجوانی که معلوم میشه ها؟ صحیح درست است انشالله وره نوې ماسک درکمه دا ماسک به بیا خلک کار نسی څنګه وي زه د خلکو مراعات ساتم څنګه څه حال د پچای کې دی شکر الله ټول خیرات ده کارونه هم څنګه دي الحمدلله په درې ورځې چې راغلی دا د سهار نه شروع نن تر ماسپښینه پورې ټوله ورځ ګرځېدل او کارونه کول که داسې کار وسي و نظم راځي نظم راځي ډېر نظم راغی سم څه کوي نو بس مسافت خیلی زیاده اما روزه پیاده روی میکنین خسته رو تمام باید پیاده روی کنی دیگه بدون زحمت راحت نیست تا خود به زحمت نسازی مردم راحت نمیشه شهرولی یا ارگانهای دولتی دیگه میره پشت میزش ولی ما امروز که آمده خودم یعنی چقدر جای پیاده گشتیم تو باور کو دینمی ما 3 روز اگه ما در دفتر بودیم 3 روز دیگه هیچ دفتر خدا ندیدیم سر میرم شست خدا میمونم صبح پس میرم ساحه دیگر اگه او را 5 بجه 5:30 بجه 4 بجه پس میرم خانه تا حالا چقدر جای کابل شما گشت و گذار کردین با پای خودتون؟ یارا ایتو نایه نیست که ما نگشته باشیم تمام نایه کابل تمام 22 نایه شهر کابل 22 نایه است تمامش گشتیم حتی یگان وقت ضرورت به چی هم شده بولوسوالی ها یعنی دوستان میبینیم واقعا کار سخت است این نیست که موقع فقط بشینه در دفتر رو امضا کنه و دستور بده تمام جای رو خودش میگرده با پای خود چیه؟ خیر از این ورطه خود ده خود با خبرانه چطور طولیگی؟ چه مشکل دی؟ هغه شکول مرلو دا ټول هغه پیاده رو کده دا لره کده دا دی چا ده دا رو غړل تا دلته وګوره دا هوټل والا نه ده دا ایسته که ورته دې بجای خلکو ته اوبه ورکړي خلکو ته تاوان رسولی دا لره که ورته اوچته یې واخله اوچته سړی مه سئ څنګه یې جوړه Mansuelo así, manso.
ده وګوره ده دا ځینې پیاده رو کېږي خپله یې ولې هغه نه بوده دا څوک دی دا مسئول د مارکېټ ته نو دا هم چی کړي دا د دوکان خپله ځینې نه ورته جوړوئ ولا مولوي صاحب دا هم جوړه کړې ولې بیا مخکې د کار شیشه اچوه بیا دا ورانه کړه بیا هم بېرته دا جوړه کړې دی خپل حاجي صاحب هم نسته زه شاګرد یم نه دا وروره دا دننه جوړه کوي دا لرې که نه دی صحیح ده صحیح دا خو ته پیاده رو کېږي صحیح ده دا انشاءالله نور وګوره کوم یو ځینه لري یو پیاده رو جوړ که منظم یې ورجګې که دوکان ته دې برابر سي یو خو سره یو لیول کاغذ هغه وګوره دا به لرې کړي ښه دا لرې کړم نه ما هغه دي ډېره بس هغه نه وي ساس یې خلاص کړي دوباره خود چند روز بعد نخواد باز مردم می رقم سرکشی کنن نه یه روز کار کنن باز شما به خاطر کنترل از داریم کدام تعقیب میشه روزمره ان شاء الله تعقیب میشه همکارایتان حتما مخفی و چک میکنه نه تا مفتی صاحب مبارکه څه سوده دیمو هغه دا مرلاک ای دغه دکانونه مرلاک است یک شم واز نکنی یک شم تا که همین پیاده رو همین تو راست همین تو باشه و علیکم چرا اوسو نمیکنی جمع نکنی سعی کو پیاده رو چی رقم کده سعی کو پیاده رو ما جور کردیم سر ازی مصرف کردیم پول بیت المال سر ازی رفته اوه ساخته ده دیر سعی کو ای جی صاحب صبر دلته راسه نده منش کولای چوش کولای چی؟ چهره دکاندار هلا رو غلا هلا دا و اوزیت ولا اوزیت هاي دا اوزیت ولا قاس يا څوش په تیر کې زر او ټول شاید د باندې این دکان مرلاک بوده و مرلاک بوده ببینید شما باز کرد باز کرده باز کار خود میکنی کلش ده بیرون از مارش این سرک سعی که کلش یا خراب کرده مرلاک خلاص کرده دو چند داده کار کی دکاندار پیدا که چهار سوک ده دا دکاندار بوز اورورا بندیه که مرلاک قدس کړای هر څوک چې مرلاک قدس وي از موږ قانون نه مانی هر څوک چې موږ قانون نه مانی وروره هر څوک چې موږ قانون نه مانی هغه به حوزه دای موږ مرګ دا پور نه زید پوج ته خوم نک صد اسکار د بسره غونډه ده هر څوک ما خدای اغله بوز مشکل نه دا څنګه دي داخله نو نه دی پیاده رو که یه با نرو نمزایی خبره پیگای او زارم خبره پوک تی با دست اولار سوده خواته بو دست دیخ چس مفتی صاحب ورته زره هغه حساب خلاص ده دکاندارایی که برخلاف قانون عمل میکنن شما برشون یک بار توصیه میکنید با اونا باز چی کار انجام میدین؟ ما به هر دکانداری که تخلف میکنه توصیه است سختاری است باز مرلاک است دکانش مسدود میکنیم و سر از او اگر اینا چی نکردن و مرلاکایشان باز مطابق لایحه شهروالی کابل متفاوت است یک روز دو روز سه روز متواتر اگر مرلاک اینا چی کردن تخلفاتشان زیاد شد باز با ارگانهای عدلیه را معرفی میکنیم
خواه بیچاره. این مرولات میشه با چند روز باز مرولات میشه دکانشان؟ گفتم مطابق لایحه است. تخلفات اینا اگر چی باشه به خاطر بندرش او طرفی چی؟ بندش را یا مثلا تخلفات از مقررات شاروالی کابل 3 روز باز ما مرلاک داریم. 3 روز. با امیدوار هستم که همه عمل با توسعه چند عمل کنند. که کارا رو تا به حال کردیم کنترل بسیار خوب پیش میره. چقدر تاثیرگذار بوده سر تمام دکاندارا و سر مسئولین سر مردم ها؟ ولی تاثیراتش شما میبینید. تاثیر طبعا که داره، چون مردم هم از این کار راضی هستن و در ضمن نظم شهر جور شده. رضایت بسیار زیاد کلی مردم داره، اما مردم دکاندارا چقدر همکاری میکنن در این قسمت؟ کسایی که به قوانین و مقررات شهرولی کابل پابند هستند طبعا که هم خوش هستن، هم راضی هستن، هم کدام مشکلی ندارن. کسایی که تخلف میکنن باز به اونا برخورد قانونی صورت میگیرن. امروز هم اکثر چیش بکی بده؟ څنګه چاله؟ دا خو وروره چه رقم بوده؟ هم سر بدل خود آوردن. دستفروش ها سر کس آمده بدل خود کپا زده و اینجا مانده و رقم چه پر سابقه باشه؟ چرا در نظام‌های قبلی هیچ اصلا برای مردم باید نشده رسیدگی نشده نظام قبلی خود توجهش اصلا هیچ کس توجه به این چیزا نمیکنه. به نظم شهر هستن. اصول شهر نظم شهر هیچ وجود نداشته. بله معلوم دار است. و به این خاطر مردم هم طول از 20 سال به این شکل عادت کردن دیگه. بالکل. یا دو ملګری ولېګا یا دو ملګری چې دوه تام د خبره وکي چې زر مالونه ملره کوي خلاص کات مالونه بس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه همدا د اتم ناحیې په مربوطه کې شتون لرم. نن د اتم ناحیې د رهبرۍ باندې او د مارکیټونو د تنظیم ریاست د محترم مرستیال صاحب په کومک او مرسته باندې په دې ناحیه کې د بازار د کنټرول په خاطر باندې عملیات ترسره کیږي. دا چې په کومه ساحه کې او په څه موخه باندې د ناحیې د رئیس صاحب یاورو سلامون رئیس محترم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. که زموږ لیدونکو ته ووایاست چې په کومه ناحیه کې په کومه ساحه کې فعلا موږ شتون لرو او د څه هدف خاطر باندې راوتلي یو. هدف خو مو دا دی چې موږ ته کوم مسؤلیت راسپارل شوی دی د طرف د مقام د ښاروالۍ نه موږ به هغه انشاءالله العزیز که په شپه وي او په ورځ وي
موږ به سر ته رسوو او دا څوک چې متخلفین دي د تلویزیون ملي نشر څوک چې متخلفین دي څوک چې متمردین دي دې خلکو ته هم څو ځله اطلاعیې ورکړي اخطاریې هم ورکړي توصیې هم ورته کړي خو دا خلک بې اعتنایي کوي دا زموږ قوانین نه مني مجبور یو موږ یې ورپې بل ځای ته انتقال کړو او دا کوم ترپالونه یې چې د سړک په سر باندې جوړ کړي دي او دا ټول ښار یې بې نظمه کړی دی او ټول د ښار زیبایي یې د مابین وړې ده دا د موږ مکلفیت دی او په دې باندې موږ هوډ کړی دی چې دا به پاکوو انشاءالله العزیز او د خپل مقصد ته به ځان رسوو. ډېره مننه لیدونکو د اتمې ناحیې محترم رئیس مفتي روح الله عثماني و چې د ننني پلان په خاطر باندې زموږ سره معلومات شریک کړل. د مارکیټونو تنظیم محترم رسیال صاحب عصمت الله انجینر عصمت الله انصار صاحب هم زموږ تر څنګ ولاړ دی دوی ته هم سلامونه وړاندې هیلې. وعلیکم السلام سړی وسه بخیر. مننه سلامت اوسئ. که لیدونکو ته ووایاست چې ستاسو نننی موخه او هدف څه دی څه پلان لرئ؟ لکه څنګه ستاسو جریان کې د کابل ښاروالۍ یو منظم پلان په اساس باندې په ټول کابل ښار کې ټولو نواحیو کې یو د پیش برآمدونو بې نظمیو د خلکو د عامو خلکو د عبور او د مرور د لارو د خلاصون لپاره خلکو ته د ښه سهولت برابرولو په خاطر باندې دغه پلان باندې کار کوي چې انشاءالله نن موږ تاسو وینو چې په اتمه ناحیه کې د رئیس صاحب محترم په زیار او کوښښ باندې په اتمه ناحیه کې ډېر ښه او منظم پروګرام روان ده منظم خلکو ته سهولت رامنځته شوی خلک له دغه کاره راضي دي په ضمن کې هغه د ښار چې کوم اصول دي نظم ده او د ښار زیبایي ده هغه باید مراعات شوې ده په همدغه اساس باندې موږ تاسو نن د خلاچۍ په ساحه کې یو د چمن وزیري په ساحه کې موږ راغلي یو تر هغو هغه پلان چې موږ مد نظر لرو په هغه ښه شکل سره د خلکو په همغږۍ سره په دغه پلان باندې کار دغه پلان یوازې په اتمه ناحیه کې دی او که نه په نورو ناحیو کې به پلی کېږي؟ نه انشاءالله دا پلان په ټولو نواحیو کې په منظم شکل د کابل ښاروالۍ د رهبري د هدایت په اساس باندې انشاءالله شروع شوی ده او دا به عملاً جریان لري تر څو وکولی شو هغه شاید چې د خلکو د کابل ښاریانو په موږ باندې حق ده هغه سهولتونه ورته منځته راوړو. ډېره مننه. مننه. سلامت په چارو کې بریالي اوسئ. تاسو نه مننه له ټولو رسنیو نه چې موږ کار ته انعکاس ورکوي له خلکو نه مننه له خلکو نه مو غوښتنه دا ده چې موږ سره په دغه کار کې همکار اوسي خصوصا د هغه اصنافو نه چې هغه دلته په دغه ساحه کې کار کوي د خپلې کله چې پیاده رو موږ ورته خلاصوو دوی ته پیاده رو منظموو جوړوو نو دوی بیا کوشش دی وکړي چې پیاده رو بیرته خپله مختل نه کړي او بل چاته هم اجازه ورنکړي. مننه. محترم انجینر عصمت الله انصار و چې زموږ سره خپلې خبرې شریکې کړلې لیدونکو زموږ سره د خپرونې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او زموږ سره مله اوسئ. انشاءالله. مننه.